د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او زما هیواد یا مې هنیمن د خبرونې مینوالو د کونړ ولایت وټپور ولسوالۍ اړوند د څانګار د یوې ښکلې او زرغونې سیمې څخه زما شوکت اعتمادي سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. هیله امید ده چې ټول به راته ښه یاستئ. درنو لیدونکو د اسداباد له ښاره 40 کیلومتره راوړاندې دا سیمه او خلک د ژوند د ډیرو لومړنیو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دې سیمې ته راغلی سړک له ډیرو کړاوونو او له ډیرو ګړنګونو ډک دی. په دغه سړک باندې مزل کول د خپل مرګ په بیه اخیستل دي. که څه هم په تیرو 2 لسیزو کې دا سیمه او د دې سیمې اوسیدونکي د امریکایي ځواکونو له بې شمېره ظلمونو او تاړاکونو شاهدان او لیدونکي پاتې شوي. ولې یو شاعر وایي چې همې بیره د ساتلي همې ټال دی، همې بیره د ساتلي همې ټال دی، راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی. که دې خلکو او د دې سیمې اوسیدونکو خپل ټپي ټپي وجود له یوې ډېرې تودې جګړې راویستلی دی، ولې لا هم دا خلک په خپله خوله په خپله ژبه د مینې، یووالي او د اتحاد اذانګې بدرګه کوي. زه هم همدغه طبیعت ته راغلی یم. دلته د نښتر د یوه سیوري لاندې د دې سیمې د قومي مشرانو او ځوانانو په یوه دیره او مجلس راپېښ شوی یم. له دوی سره به خبرې وکړم او نورې کیسې به له دوی واورم. راځئ چې دغه کیسې او دغه خبرې په شریکه سره وګورو. هیله مې ده چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. السلام علیکم. کاکا جانه ماته اجازه ده؟ بیا هم ستړي مه شئ. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه. یو داسې طبیعت ته راغلم چې طبیعت ډیر زیات ښکلی دی، ډیر زیات خوند یې راته راکړ. مخکې له دې چې د دې مشرانو سره کیسې وکړم، باید یادونه وکړم چې زما سره په دغه ننني مجلس کې د څانګار د سیمې قومي مشران دي، علما کرام دي، ځوانان دي. له دوی سره به خبرې کوم، د دوی احساسات به م راخلم، د دوی ژوند او هغه د ژوند داستانونه به هم تاسو سره شریکوم. خو مخکې زه غواړم چې یو څه وضاحت ورکړم. هغه داسې ده چې پخوا چې به کله ما د څانګار د سیمې نوم اورېده، زما ذهن ته به یو ډول سوی تصویر راته، یو داسې تصویر، یو داسې څانګار چې هغه څانګار به په اور کې لولپه وي، هغه څانګار به د ډېر ظلمونو شاهد وي، هغه څانګار به داسې وي چې هلته به د ژوند رنګونه او د ژوند خوندونه ډیر زیات پیکا او ډیر بېمزې وي. اما کله چې دې سیمې ته راغلم، دا طبیعت مې وکتو، دا نښترې مې وکتلې، دا خلک او اجتماعي زندګي مې وکتله، زه پوه شوم چې زما نظر او زما تصور دا یو ناسم او دا یو حقیقت هم دی. ډېره زیاته مننه کاکا جانه، ستاسې د ټولو په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله شولم. ډېره زیاته مینه او ډېر زیات ښه راغلاست. زه چې په دې طبیعت کې ناست یم او د دغې نښتره د دې ساړه سیوري خوند اخلم، مزه اخلم، ما له ډېر زیات خوند راکوي، ډېر زیات ځان خوشحاله احساسوم. زما تر څنګ یو کاکا ناست دی. کاکا جانه ډېره زیاته مننه. نوم دې م راته واخله. محمد نبي. کاکا جانه ستاسې دلته ژوند دی، زندګي ده، تاسې څومره خوشحاله یاستئ؟ موږ ډېر خوشحاله الحمدلله، ښه وخت تېرېږي. کاکا جانه ستاسې د ژوند دغه روزمره زندګي په څه باندې تېرېږي؟ په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ؟ مصروفیتونه څه دي؟ موږ زندګي د پټو زمینداره کوو. مصروفات ما هر شي ته شته دی. مصروفات ما شته دی، سړک ته هم شته دی، مکتب ته هم شته دی. زما هدف دا دی چې تاسې په همدغه تاسې په خپلو خبرو کې ویل چې موږ په دغه کرونده کې بوخت یاستو. هو کرونده کې وو. دلته یوازې م همدا کرونده ده که نور هم د ژوند څه مصروفیتونه او بوختیاوې شته؟ همدغه شی ده، نور شی نشته دی. کرونده خو نه خو دا ډېره کرونده هم داسې ده چې اوبه هم نشته دی، للمې دي او دغه دي او باران ته کله باران وشي فصل کېږي نه وي نو هسې ناست یو. نو که باران ونه شي فصل نه کېږي. فصل نه. لیدونکو زه چې کله څانګار ته راغلم ما وکتل چې دلته ډېره زیاته ځمکه ده، ډېره زیاته کرونده هم شته دی. پوه شولم چې دا خلک هسې ناست نه دي، خواري کوي، سخته تېروي، زحمتونه ګالي او د خپلو لاسونو او د مټو په خواریو باندې دا غر د کروندو لپاره اوار کړی دی، د حاصل لپاره یې اوار کړی دی.
کاکا جانه د دغې کروندې لپاره تاسې اوبه له کوم ځایه راوستي دي په څه باندې اوبه خورکوئ؟ د اوبه نشته دا للمې دي دا پخوا به موږ دا بوټي ترېبل او غنم به پکې کرل او هغه به مړل او خوړل به مو نو هغې ته به ناست وو بیا انقلاب راغی انقلاب کې د لاړو وشړل شوي دي اوس به د چا وس نه کېږي چې دا موږ آباد کړو ځنګلي دی او څوک راسه کومک هم نه کوي نه راسه دغه کوي چې دا لاله آبادي کړي ځمکې شي او هوارې شي د خیر سره چې موږ پکې خلک پکې اشتکار کوي او خپل پټي پکې جوړ شي چې موږ له دغه کومک راسه وکړي چې دا دغه لاله جوړې کړي دا ځمکې لاله جوړې شي. کاکا جانه زه چې کله په دغه لاره باندې راتللم دا لاره رښتیا هم ډېره زیاته سخته وه ډېره داسې ګړنګونه و کږلیچونه و پیچونې و یوه کوچنۍ د موټروان یوه کوچنۍ خطا د دې سبب ګرځېدلی شي چې موټروان ورسره ناسته سورلی خدای مه کړه هغه د ژوند وروستی پور پرېږدي دغه سړک چې کوم راغلی دی دا سړک درته چا ویلی دی؟ دا سړک موږ په خپلو لاسو په دغه والی دی خلکو تلو په لاسو باندې په جبل او په ګولنګانو والی دی راخې جبل هم دی او په قادب ګاړه راځي او نور دغه تکلیف دی نو چې داسې کې موږ کومک وشو دا سړک لاله جوړ شي او مکتبونه لاله جوړ شي دلته لاله د اوبو ډیمونه جوړ شي نو زموږ دپاره به سهولت راشي او چې دا نه وي نو بس دغه حالات دي نو دغه سړک دی او دغه مکتب دی نه کلینیک شته او نه پکې بل څه شته او دغه حالات دي. بلې په تېرو کلونو کې ستاسې دې سیمې ته دولتونو حکومتونو پام نه دی کړی؟ نه موږ ته څه نظر یې نه دی کړی بیخي نه دی کړی او څانګار ویل چې دا دغه دی دا مجاهد پکې دی هغه لاړه اوس الحمدلله مهارت راغلی دی نو که اوس موږ کومک او چې وشي نو که مجاهد هم پکې وو مجاهد هم د دې وطن خلک وو د دې خلک بچی نو کار خدا و چې ځینې سیاسي مسایل او کشالي یو اړخته د انساني برخورد د افغاني برخورد له مخې باید تی سره داسې یو چلن شوی وي چې د سیمې ته که نور هیڅ نه وي اقلا یو سړک خو راتېر شوی وي. خیر دا ستونزې وي مشکلات وو خدای مهربانه د حل کېږي به تا ته به بیرته راګرځم تا سره به هم خبرې کومه نو مهرباني وکړه لیدونکو ته خپل نوم واخله او دا راته ووایي چې ما یو دوه درې بیته یو وخت اورېدلي وو هغه داسې و چې د مرغو د بچو چیغې ترې راخیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی. اوس چې زه د مرغانو کوم غږونه اورم کوم اوازونه اورم دا د ظلم نه دي دا د وحشت نه دي دا د بربریت نه دي دا د مینې دي دا د سوکالۍ دي او دا د ډېرې خوښۍ دي. ځنګل مو څنګه وساته زه د کونړ په ډېرو سیمو ګرځېدلی یم ولې یو شمېر داسې ځنګلونه شته چې هغه قطع شوي دي تاسې څنګه وساته؟ بسم الله الرحمن الرحیم زه هم د دې کلي څانګار اوسېدونکی یم او څانګار کلی چې کوم دی د مرکز اسداباد نه 15 کیلومتره لرې دی د وټپور ولسوالۍ مربوطه په جګ دا غرونو تاسې نه په دې کې موقعیت لري. دا کلی انقلاب وهلی کلی و او ډېر کړاوونه او ستونزې یې ګاللي دي خو دې خلکو خپل همت د لاسه نه دی ورکړی الحمدلله دې خلکو په خپلو یعنې خپل ملاتړ باندې په خپله ټاړه باندې دا ځنګل ساتلی دی او دا ویلي دا زموږ ملي شتمني ده دا موږ خاطه نه کړو نو په دې خاطر باندې دی ځنګل ساتلی دی هېڅوک یې د دندې پرېښي چې ځنګل قطع کړي نو په دې خاطر موږ راغلي یو دلته تاسو ناستې وئ او تاسو نه د کلي مشران کشران ټول تاسو سره راغونډ شوي دي او هغه وخت تېر شوی دی چې کوم د غمیزې وي او کړاوونه او بمبارونه و وحشتونه و او دلته په ورځ کې به 40 او 50 شهیدان کېدل هغه ورځې تېرې شوي دي خدای دې همدغه شانه تېرې لري. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د خلکو خپل همت د لاسه نه دی ورکړی او دغه ځنګل دغه بوټي دغه دښتې دغه ښکلاوي په خپل هغه د ناغو له مخې ساتلي دي. تاسو څه فکر کوئ څومره په دې سیمه کې هغه ولسي تړي هغه ولسي ناغې هغه پخواني ولسي دودونه څومره لا نور ژوندي پاتې دي؟ نو الحمدلله دې کلي کې خو دغه اثرات نه معلومیږي چې دا کوم بوټي تاسو وینئ او تر تازه چاپېریال وینئ دا د خلکو همت دی چې کړی دی هر څومره چې غریبانان دي او بېکاره خلک دي ځکه دلته د روزګار زمینه نشته دی دغه پټي چې دی پکې کروندې کوي او دغه د اوبو د لاسه وچ پاتې کېږي دغه اوبه چې الحمدلله اوس د تېر کال کې موږ ته پیپ سکیم وشو د اسلامي امارت د خوا نه او د خلکو لرو ځایونو اوبه راوړې هغه ستونزه حل شوله او ستونزه چې پاتې ده
نو هغه د پټو ستونزه را چې اوس موږ ته چې ډیمونه جوړ شي او دغه پټي دغه اوبو نه سیلاب شي او بخاري برابر شي نو الحمدلله دا ډېر حاصلخیزه ځمکه هم ده او ډېره ښایسته ځمکه ده. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. لیدونکو زما سره تر څنګ د دې سیمې یو مولوي صاحب ناست دی، له دوی سره به خبرې وکړم. مولوي صاحب ډېره مننه، تاسې هم نوم دې راته واخله، مهرباني وکړئ. زما نوم مولوي روح الله دی، تخلص مې قوام دی، هم د دې څانګار اوسېدونکی یم او دلته مې ژوند دی. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، په لیدو دې ډېر زیات خوشحاله شولم. الله یې خوشحال کړه. مولوي صاحب په دې لاره باندې راغلم، په څانګار کې مې وګرځېدلم، په ډېرو لوړو جوړو باندې وختلم، ښکته شولم. یو څه زما په سترګو رانغله، هغه یو صحي کلینیک دی او دا ډېره اوږده لاره ده، تقریبا له اسداباد له ښاره 40 کیلومتره را وړاندې ده. طبعا موږ او تاسې زندګي لرو، ژوند لرو. کله چې یو مریض پیدا شي چیرته وړئ، کوم ځای ته انتقالوي او څومره سخته در باندې تېرېږي؟ الله دې خوشحال کړو. دا سختې دا د هیچا نه پټې نه دي. د څانګار ولس او څانګار خلک دومره د قربانۍ والا خلک دي چې د هیڅ مثال نشته، خو قدرتي کار دی چې دا د وخت نه د سختو سعادت دی او دا سختې پې تېرېږي او برداشت کوي. زه به ته دومره ووایم دې باره کې تاسو هم ولیدل او دا سپین ږیري مشران علما هم ناست دي، خو دومره به ته زه ووایم چې څانګار د سړک نه ډېر زیات پاتې دی. سړک موږ په خپل مصرف باندې والی دی، په خپلو لاسو باندې والی دی او دا یو همت دی خلکو کړی دی، والله تعالی دې ول اجر ورکړي. باقي خبره د کلینیک تاسو وکړه، نو د کلینیک په باره کې ته زه داسې وایم چې سړک نه وي نو کلینیک به موږ ته څنګه جوړ شي؟ مهم شی اولنی سړک دی، دویم کلینیک دی. ستونزې درته ښیم، تاسو په الله باور کوئ، بعضې خبرې داسې دي چې هغه زه کوم زما خولې له نه راځي. مثال په طور باندې یو زنانه دا د ولادت مریضه شوه، دا خلک یې د دې ځینه دلته کلینیک نشته دی، دلته چې کوم دی هېڅ شی نشته دی، د دې ځینې خلک په جنازه کې واخلي، دغه زنانه ماشوم چې کوم دی کله په لاره پیدا شي او کله زنانه په لاره باندې د بچي سره مړه شي، موږ بیرته په غم راستانه شو او خوشحالي په خفګان باندې بدله شي. خو موږ غټه ستونزه چې لرو هغه د سړک ده. یو منګه ځکه چې قرباني ټولو ورکړې ده، البته اوس هم خولې وړې دي، څه ډېره خبره هم زیاته نه رسي. الله دې تاسو له توفیق ورکړي چې دا ورسېږي مشرانو ته، ځکه مشران زموږ سنجیده خلک دي او تکړه او پوهه خلک دي. امید ده چې انشاءالله دا زموږ غږ به واوري، ځکه زموږ دا غږ هغوی ته نه دی رسېدلی. که ورسېږي انشاءالله چې هغوی به په دې باندې عمل وکړي او وابوري. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب، که چېرته اسلامي امارت یا د هغوی سره همکاري موسسې دې سیمې ته توجه وکړي، راجلب شي او د سړک یا د کلینیک په نورو برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، د څانګار ولسونه څومره همکار دي چې اسلامي امارت او همکارو موسسو سره خپل لاس ور اوږد کړي، د هغوی سره اوږه په اوږه ودرېږي، څومره ورسره همکاري کولی شي؟ زما په نظر باندې د څانګار خلک چې په خپله تر اوسه پورې نه موسسې راتلې، نه دي راغلي، نه حکومت دې طرف ته ډېر پام کړی. مخکني حکومت جمهوریت چې کوم هغه ځکه پام نه کوو چې هغوی دا وطن او دا علاقه د تروریستانو په نوم باندې یادوله او د تروریستانو جال یې ګڼله. امارت چې کوم دی راغلی دی، رب العالمین دی قایم او دایم لري. که دی چېرته موږ سره مدد وکړي نو موږ به ډېر زیات دغه وکړو، دا خواري وکړو، ډېر زیات ملګرتوب به ورسره وکړو او حتی چې که په موږ باندې هر څومره تاوان راځي نو د تاوان ته موږ غاړه ږدو. او مخکې میخه ده، د هغې وجه ده دا سړک موږ په خپل مصرف راتېر کړی، په خپل مصرف او په خپله خوارۍ باندې، په خپل هم تسکوره والې، په خپل هم بیلچه والې، په خپل هم چې کوم دی کرندی والې، دا سړک هم راتېر کړی. اوس که امارت زموږ سره همکاري وکړي نو د دې همکارۍ نه به موږ ډېره زیاته مننه وکړو او خپله به ورسره ملګري شو او هر همکاري به وکړو انشاءالله. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، انشاءالله خدای مهربانه دی. د یوې داسې ورځې د راتلو په هیله چې موږ بیا ځلې راځو او دې سیمې ته یو ښه اساسي او ښکلی سړک راتېر شوی وي. الله دې وکړي. تاسې راته ووایئ چې په څانګار کې څو مکتبه دي؟ زما نوم مولوي رحمت الله د څانګار د کلي اوسېدونکی یم. په څانګار کې یو مکتب د ابتدایه چې هغه مې آبادي نه لري، شاګردان درې نه لري، مکتب نه لري، قلم نه لري او بس په څېړو کې ناست یې وسه استادانو ته یعنې درس وایي. خو چې کله د شپږم نه فارغه شي خلاص شي بس لیسې ته لرې دي
بس هغه لیسو ته رسیدګي نشي کولی بس هېڅ هماغه شپږم کې تې پاتې که هم کوڅ داسې خلک چې هغه لاړ شي ښکته چې غسره یا جلال آباد یا بل ځای نو دا ډېر معرفاره خلک دي او د معرف سره ډېره مینه ده خو چونکې یعنې توجه د نظام او د دغو ته نشته تر اوسه پورې نه وه په تېر نظام کې مو ته نه وه او په دې کې هم امارت اسلامي راغلی د الحمدلله دا کار کوي خلکو لا خو چې غږ ورته ورسي مشرانو ته ډېر کارونه شوي دي او وبه هم کي خو چې غږ زمونږ ورسېږي هغو ته او یعنې توجه پیدا شي حاجي صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه غواړم چې له تاسو سره په یوه داسې څه وغږېږم او داسې زه له تاسې واورم چې هغه زما ډېر زیات خوښ دي او ما له ډېره زیات داسې یو قسم کله چې څوک دا کیسې ماته کوي نو که دا ساعتونه هم وي زه یې اورم چون ستاسې عمر به هم تر 50-60 کلونو پورې وي او په دغه ځنګله کې چې موږ او تاسې دا اوس ناست یاستو د مختلف قسم مرغانو اوازونه اورو غږونه اورو زه غواړم چې ته ما سره د خپلې ځوانۍ نه رانیولې او تر دغه وخته پورې په دې را سره خبرې وکړي کله دې هم په ځوانۍ کې ښکار کړی دی ځوانۍ کې د ذمېداري کلي دی او ښکار هم د سړی نه دی کلی نور هم ذمېدارو کار کلی دی د پټو خدمت هم کلی دی او بیا انقلاب راغلی دی موږ چې ځوانۍ ته ورسو انقلاب راغی د روسانو جهاد و هغه به تلو منډې به مالې په دې موړو کې به هم پیرې کولې بیا هم هجرت وکړو د هجرت نه راتللو دلته به هم دا لاندې ځایونو کې هم دا ټول مرکزونه دي هغه ځایونو کې دي دا ټول مرکزونه دي په دې کلي باندې روسانو په یو ماښام باندې 1000 ګولۍ راوارتل 1000 ګولۍ په یو ماښام او څوک پکې شهیدان شو څوک کې دغه پاتې شولو موږ هجرت وکړو لاړو باجوړ کې به هلته ناست وای نه ګروپونه جوړول او راتللو به دلته به 3 میاشتې او 4 میاشتې تېرولې او دلته به وخت تېروو بیا داسې وخت راغی چې هغه روسان الله دغه نه لرې کړه د افغانستان نه لاړ نو بیرته ځینې خلک په دلته رال دیره شو ځینې پاکستان ته لاړو ځینې باجوړ کې ناستو بیا انګریزان چې رال د انګریزانو نه بیا یو وخته پورې وو بیا ټول د انګریزانو نه د باجوړ نه مهاجر را پاڅول رالو دلته دیره شو دلته په دې وطن کې وخت تېروو چې دغه پر اوسه پورې بیا کې د انګریزانو سره دغه جهاد راغی په دې پورته دا ځایونه ټول مرکزونه دي او په دې کې وخت تېرېده الحمدلله اوس امارت اسلامي راغلی دی امارت اسلامي ده بس موږ ټول خوشحاله وو ښه وخت تېرېږي او خامن دی چې دا هر خلک راشي د ځنګل یخته نختر یخته ناستي هم هېڅ نشته دی داسې وخت الله راوستلی په دې ساعت موږ الحمدلله ډېر شکر وباسو په الحمدلله پې وو او دې نه بل نور ښه وخت نشته دی خو یاره شرط دی چې موږ له دا سړک جوړ شي راته او دا ټولې دا تجدید دا ځایونه دا ټول پټي او ځمکې دي حاجي صاحب وبخئ که چېرته سړک ستاسې لپاره جوړ شي او سیلانیان راشي تاسې دغه سیلانیانو ته څومره خوشحالېږئ موږ دا خوشحالېږو نه دا وطن به آباد دي راځي هلته به دغه کوي ده موږ په آبادي کې چې کوم دی څوک لاړ شي هلته خرڅې کېږي هوټلې جوړېږي دوکانونه جزدازېږي نو دا خلک به ټول خوشحالېږي خرڅې پې کېږي که چېرته سیلانیان راغله هوټ د شته دی یا د زړه غواړي چې یو وړکې غونته کې هوټلګۍ جوړ کړي تر څو سیلانیان د دغه خدمتونو نه دلته برخمن شي ولې نه شو دا هر څه به وکړو انشاءالله چې راشي آبادي راشي سړک جوړ شي نو موږ به ځایونه هم جوړ کړو هوټلې به جوړ کړو دغه به دوکانونه به جوړ کړو موږ به هم دغه کېږي د ملک وخت تېرېږي او دغه سیلانیان به هم ښه خوشحاله لکه ته چې راغلی د نختر یختناز دا خوښه واله دي ډېره زیاته مننه اختي هم ډېر زیات خوند کوي که چېرته زه راشم او تا هوټل جوړ کړی وي که زه چېرته راشم او تاسې هوټل جوړ کړی وي موږ نه به پیسې اخلئ نو که د پیسو وخت ښه ده که نه یو وخت ډوډۍ به داسې درکړو موږ پښتاني وادرې داسې چا نه دغه باندې دغه نه اخلو مننه لیدونکو یو څه وضاحت زه دا ورکړم ما مخکې مې یادونه وکړه یوازې نه چې دا څانګار د کونړ په ټولو غرونو رغونو درو کې چې کله ګرځي د ښار په څیر باندې دلته په ډوډۍ باندې څوک له چا پیسې نه اخلي دلته څوک له میلمنو پټېږي نه دلته میلمه ته غېږ ورکوي میلمه ته خپله دروازه د حجرې پرانیزي میلمه ته ډېر زیات خوشحالېږي او ډېر میلمه دوست او میلمه پاله خلک دی کاکا خو د ښار یادونه وکړله رښتیا هم ښار کې چې ژوند کې له ډوډۍ نیولې تر اوبو هر څه په بیه دي هر څه په پیسو دي او هر څه په خپل شخصي لګښت باندې اخلي دا کیسې شته
کاکا جان ډیره زیاته مننه. عزیز محترم نوم دې راته واخله او په څانګار کې د کوم کلي اوسېدونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې حضرت علي دی او څانګار کې د لس سر د جیبې د کلي اوسېدونکی دی. ډیره زیاته مننه عزیز صاحب. عزیز صاحب ما د څانګار په هکله باندې ډېر زیات دا اورېدلي دي چې په څانګار کې د مملایي کمره ده یا د مملایي تیږه. دا خبره څومره واقعیت لري چې دلته د مملایي دغه تیږه شته؟ او 100% کې دا حقیقت لري چې دا مملایي تیږه چې ده نو زمونږ او د شینوارو د حد کې بره سر کې باندې دا موجود ده او مملایي پکې دی چې د چا ضرورت نو په ډزو باندې ولې مملایي تیرار ته داسې کمر ده. ما خو هم اورېدلي دي چې د مملایي تیږه د ډېرو مرضونو شفا ده. په دې سیمه کې د دغې مملایي تیږې په هکله باندې خلک څه وایي؟ عام نظر څه دی چې دا د کومو مرضونو لپاره دوا ده؟ نو ټول خلک داسې وایي چې دا د چا د ملا درد دي یا داسې په بل ځای باندې درد دي، کوم مشکلات نو دا سوچه غوړي او شودو او دې کې سره مرګري کې او خوري دا دردونه مردونه ټول دې لپاره ښه ده او الله صحت ورکوي دې ته. تاسو هم کاکا جان کله په خپل ژوند کې د خپل تکلیفونو یا د کورنۍ د نورو غړو لپاره له دغې تیږې نه استفاده کړې ده؟ تاسو ورنه دوا جوړه کړې ده؟ و ان شاء الله مونږه داسې وه چې مرګري تلي وو مارکول غوته ټوپک ورته وایي مارکول په ماشین هم نه ایستل کېږي او په هغې باندې پې ډزې وکړې راوامتله رامړله او په خپله هم وخوړله او کته هواره کې چې کوم ملګري دي هغه هم غوښتله چاته هم په تحفو کې او یو څه بوس کې لېږلې ده هغه هم استفاده کړله او الحمدلله ښه ده و خلکو ته ښه کېږي انشاءالله. نتیجه یې مثبته ده؟ مثبته ده. ډېره زیاته مننه. لیدونکو مملایي یوه داسې تیږه ده چې د ځایي خلکو په وینا باندې دا په یوه ډېر لوړ تړنګ کې ده، په ډېره یوه جګه تیږه کې ده. دغې تیږې ته ورتګ څه آسان کار نه دی. د دغې سیمې ځایي خلک مشران ځوانان ځي او هغه تړنګ ته په یوه ډېره لرې فاصله کې پاتې کېږي، په هغوی باندې ډزې کوي او د دغې ډزې په صورت کې د دې تیږې نه یوه لږه برخه رابېلېږي، ښکته راغورځي، بیا دا خلک ځوانان او مشران یې راټولوي. نو ما چې څومره اورېدلي دي خلک وایي چې دا د دغې تیږې د دغې تړنګ خپلې اوښکې دي او دغه داسې اوښکې دي چې دا په اسانۍ نه رابېلېږي او که رابېله شي د ګڼو مرضونو لپاره دوا ده او شفا ده. ډېره زیاته مننه کاکا جانه. درنو لیدونکو زما سره په دغه ننني مجلس او بانډار کې یو ځوان هم ناست دی. ځوانه نوم دې راته واخله او دا راته ووایه چې زده کړې دې کړي دي او که نه درنه نیمګړې پاتې شوي دي؟ زما نوم نجیب الله دی او د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څانګار د کلي اوسېدونکی یم. زده کړې مې د لیسانسه پورې کړي دي. په دې سیمه کې د دې نه مخکې زیاتره ځوانان په جهاد مصروف وو. کله چې الله رب العزت امریکایانو ته ماته ورکړه اوس زیاتره ځوانان په نظام کې دي او کم کشران چې دي هغه په تعلیم باندې مصروف دي، څه په ولایت ته ځي، څه په ننګرهار کې، څه کابل ته هم تحصیل دپاره تللي. زه په امارت اسلامي باندې یو غږ کوم د دې میک د لارې نه او ستاسو د ملي راډیو د لارې نه چې د دې منطقې د څانګار د منطقې ځوانان، بوډاګان، سپینګیري، ماشومان د امارت اسلامي دپاره ډېرې اوښکې توی کړي دي او الحمدلله نن په ټول افغانستان کې امارت اسلامي قایم شوی دی. خو زما ته غوښتنه خواهش دی کوم چې د دې منطقې د ځوانانو، سپینګیرو، ماشومانو په شونډو باندې خندا راولي. زمونږ اساسي مشکل چې کوم دی دا د سړک دی. د سړک ځکه دا سړک یو حیاتي پروژه ده. د هغې نه وروسته بیا مکاتب دي چې زمونږ ته یو اساسي مکتب جوړ شي په څانګار کې او د هغې نه وروسته د صحت کلینیک دی. نو دغه او دا د اوبو چک ډیمونه دي چې دغه سر ته ورسیږي. د دې منطقې د خلکو به مشکلات الله رب العزت او د امر اسلامي په مرسته حل شي. ډېره مننه انجینر صاحب، په همدې هیله باندې. کاکا جانه ډېره مننه. نوم دې راته واخله او په څانګار کې د کوم کلي اوسېدونکی؟ نوم مې امان الله دی او څانګار کې د منځ کلي اوسېدونکی یم. کاکا جانه زه غواړم چې تاسو سره د پخوانیو لوبو او دودونو په هکله باندې خبرې وکړم. هغه وخت چې تاسې ځوانان وئ او په څانګار کې اوسېدلی، تاسې به کله چې به وزګار شوي یا به د مازدیګر مهال په کومو لوبو باندې به ځوانان مصروف او تاسې به په کومو لوبو باندې بوخت وئ؟
موږ هغه وخت کې چې لا دغه شوي روژې ملا نه وي نیولې چې موږ هغه وخت کې خسۍ وه او چیندرۍ وه دغه لوبې وې او هغه وخت کې موږ بیا داسې لاړو باجوړ ته باجوړ کې بیا دا پاکستان بل لوبې وې کبډي او دا لوبې وې نو موږ غونډه دغه وخت ټول زیات په پاکستان کې دی کړی دلته چې راغلي بس اول د وروسي انقلاب چې هغه ختم شو د انګریزانو نو دلته چې غونډې او داسې ځای نه چېرته تللی نه شوې چې لوبه به دې وکړه کې به ناستې سم درنو لیدونکو هغه پخوانی څانګار چې پخوا د جګړو په نامه یادېده هغه پخوانی څانګار چې پخوا د امارت اسلامي د یو تاوده څانګار په توګه پیژندل کېده اوس د سولې د امنیت د مینې د یووالي او د ورورۍ لپاره یو ډېر مناسب چاپیریال دی یو مناسب ځای دی خلک یې ډېر زیات خواږه دي مینه ناک دي ژوند په وطن په حالاتو په خلکو مین خلک دی بیا خاصتا د سیلانیانو لپاره ډیر زیات خوشحاليږي د ټولو سیلانیانو غوښتنه هم دا ده چې د سیمې ته راشي دلته دغه منظرې وګوري دغه نظارې وګوري د ژوند یو څو لحظې او شیبې په ډېرې خوښۍ سره تېرې شي په دې سیمه کې پخوانی تړي پخوانی ناغي پخوانی دودونه کلتورونه او رواجونه لا هم هماغه شانته ژوندۍ دي هماغه سپالل کېږي او په ټوله معنا د پښتني احساساتو د بین الانساني تصوراتو یو رښتینی انځور او رنګ په همدې سیمه کې شته دا د څانګار حالات د خلکو ژوند د هغوی زندګي او ستونزې په دې هیله امید چې یو ځل بیا موږ دې سیمې ته راځو د دغې ښایستونو د دغې مشرانو ځوانانو او د خوږو انسانانو دیدن کوو ملاقات یې کوو او د هغوی سره ګورو تاسې ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل ښې چارې او ښې شېبې ولرئ